بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات نیکی لونه که پرزونمونه اومنه هیلمانه مچ خو سي ساتمند اوسئ. دغه مورکه ویډیو تاسو زمونږ پاڼه کې لیدلې وه. بیا ماته ملګرو د دې دپاره پیسې راولېږلې. هغه پیسې نن هغه چا چې واده کړې وه نن مکمله شوې، ټولې راورسېدلې. زه هم هماغه چې رالم مورکې ته به دغه پیسې وسپارم، دانه دانه به ورته سپارم او دغه ملګری به راسره کومک شي چې دا وشمارو، ځکه پیسې هغه دي ډېرې دي. مورکۍ دغه $100 دي او دا $100 تا ته عبیدالله رالیږلي دي. او عبیدالله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغه 10,000 افغانۍ دا واله او دا محمد ویس رالیږلي دي. الله چې هر یو رالیږلي خیر دې ته قبول شي. په سر ما دې په ایمان دې ورته برکت شي چې ما ته رالیږي. ما احترام کوي، ما سپین سرې عزیز یې 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا درته یو زوی دی د جاپان نه رالیږلي. زوی مې الله مې دې زوی د سر مال برکت شي. دغه مې د پلار بس 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 وزرو شپږ سوه 850 روپۍ دا افغانۍ. دا د یو زوی د جرمني نه رالیږلي دي. الله مې دې زامن ما په دین خوار کې ما په آخرت دغه زم قرار څه پښتنه وکړه ثابت تللی نه یم زه شمال ویږم پټې کې خامخا غلطه چې خورم 1 2 3 4 5 6 7 دا 700 روپۍ ته سعودي نه ستا یو زوی رالیږلي دي. الله مې دې زامنو ته خیر و برکت ورکړي. او ته څنګه په ننګرهار کې یو خیریه بنسټ دی چې همیشه د یتیمانو او د بې وزلو سره پرېمانه منډې تړلې وهلې دي، هغې بنسټ ته پورې زموږ دا ویډیو رسېدلې وه. منصور صاحب دغه مورکۍ سره واده کړی چې دا به سابو خرڅولو ته نه ځي، دا به په کور کې هغوی به میاشت په میاشت ورته منصور صاحب دوی ته پیسې ورکوي، د هغوی د کور ودان وي. مورکۍ دغه ستا بچو ته هغه مرسته رالیږلې ده. ماشاءالله ته مې ځان ته مې خرڅه مرچه کړم بلکل په دې د علاج وکړه مورکۍ. هغه خپلو بچو ته چې ټول مسافر دي هغوی ته ډېرې دعاګانې کوه. الله دغه چې کېرم په جامه دغه پسخه پورې کوم دعا ورته کوم الله دې هغه کې ته په کار کې چاکونه لګېږي. امین. د پوره پټې نه پیغام د خدا کوم تاسو کوم موږ درنه لاړو مورکۍ. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. ښه شپه، خدای په امان. او مورکۍ خدای مې لیدلی، خدای په امان. جیګه به دې کم راځه. هاو زنګنونه خلاصه دغه زنګنونه خدای په امان مورکۍ، خدای په امان.